عزتمندو د دین د زده کړې دپاره 15 کاله 10 کاله علم پکاري د هغې نه بعد بیا د ټولو خبرو باندې به ته پوهېږي. بعض وخت فیسبوک کې یو خبره راشي، یو کتاب کې یو خبره راشي، نو د هغې نه ته یو مقصد والي یا یو انسان یو پهلو راغستی د بل یې نه ده راغستی. مثلا دین کې آسان انداز کې تاسو پوهیومه دین کې دوه قسمه حدیث هم شته، دوه قسمه آیاتونه هم شته. یو ته وایي ناسخ، بل ته وایي منسوخ. د منسوخ معنی ختم آیاتونه، خو تلاوت باقی دی بعضې آیاتونو، خو حکم منسوخي، عمل به پې نه کې. اوس تو مغه آیات راوالی او چاته وایي چې دا د قرآن آیات دی او زه پې عمل کوم، مولي صاحب راته وایي چې دا مه منه، نو دا ستا علم کمزور دی. دی وایي د قرآن او حدیث دپاره به د ناسخ او د منسوخ علم زده کې. خاص عام به پېژنې، خاص څه ته وایي، عام څه ته وایي. بیا خاص کې عام کې دوه قسمه دي، عام مخصوص البعض، عام غیر مخصوص البعض. پوره قصې دي، مشترک، مؤول او دغه مفسر، محکم. دا قسمونه دي، د آیاتونو قسمونه دي. اوس تاسو دا محکم آیات دی، مفسر آیات دی، مجمل آیات دی، متشابه آیات دی. متشابه د آیات داسې قسمونو ته وایي چې د هغې معنی پسې به نه ځي، نه معنی د چا پلار معلومولی شي. اوس ته دا څنګه چل دی، دا څنګه آیاتونه دي چې معنی یې نشته دی. اوس د هغې خپل حکمتونه دي. الله رب العزت بعض وخت کې داسې آیاتونه نازل کړي چې د دې امت امتحان پې علي، نو د هغې معنی یې چا ته هم نه ښودلي سوا د پیغمبر نه. بعض پیغمبر ته هم نه معلومه. سر من اسرار الله تعالی، دا د الله رازونه دي، به څوک پې نه پوهي. نو الله ته څوک ویلی شي چې جي دا دې ولې نه، حکمت یې همدقه دی. الله وایي زه پې دا خلک معلومومه چې کوم کوږ زړونو والا دي پسې کېږي او کوم سیده زړه والا بس وایي بس ټیک ده یار، دا دې مونږ ته پته نه وي که نه. فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه. وایي دا چا چې دا زړه کوږي هغه وایي نه زه به همدقه شی معلومومه. نو دې کې ستا کار څه دی؟ لکه یو ماشوم تا نه تپوس وکړي بچه تا ته وایي پلار دا ډوډۍ څه نه جوړېږي، ته د غنمو نه جوړېږي. هغه وایي غنم څه ته وایي؟ اوس خدایه دې ته اوس ووایه او ته غنم دانه زه دې را پیدا کړی، به غنم را پیدا کړې. اوس غنم چېرته میلاوېږي سبا عام ښارونو کې غنم دانه. بیا وایي دا څنګه راخېږي؟ اوس دا اوس هغه ته وایي بچه ځان نه پلار مه جوړوه، خو به دا روټۍ ده وخورئ چې غټ شي پخپله به پوه شي. نو دې وجې نه پارې خبره سړی نه شي پوهېدی. نو دا مې ورته هسې اسان. دې وجې نه عزتمندو د مولیانو او د علماو مسلو کې لاسونه نه دي وال پکار. مولا خو ځان بچ کولی شي، هغه داسې لفظ وایي ځان بچ کي، او ته خو ساده ګولې ته داسې سخته خبره وکړي چې د بل آیات انکار دې وکړو، د بل حدیث انکار دې وکړو، نو ځان له دې کار وکړه، ته موږ له دې څه وکړه. او پښتانه داسې کس ته وایي مامه شمېره درګډ یم. ته په دې بحث کې ګډ کړی چای چې د علمي بحثونو کې ته بحث کوه. ساده دین دی عزتمندو. به د عالم نه تپوس وکړه چې کوم عالم بهتر عالمي او کوم لکه زمونږ اوس په دې ایریا باندې د دیوبند عالمان دي، هندوستان، پاکستان، بنگلادیش، د دیوبند عالمانو داسې خدمت کړی چې په هر فیلډ کې کړی، دا منلی شوي عالمان دي. بس هغوی پسې ځه قصې ختمه. امونه خوره او یو ډوکې مه شماره. څو هډوکي شو او څو زړي شو، زړو باندې څه کې خو بس امونه خوره او زړي مه شماره. کابل دې په کار دی که مڼه ورته میلاو شوه، په دې کې سوچونه کوي یاره دا د کوم ځای ده او دا د کابل څنګه او دا د کوټې څنګه. بره نه ټپوس رالی، هغه مڼه یې م ترې وړله. بیا زه اوس کښېنه په ارام.